سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. عبدالنافع افغانزی یم د خطاطي پر زده کړه باندې کار کوو. په تیرو برخو کې چې موږ الفاظ تمرینوله د جلا جلا الفاظو په تمرین کې موږ الفاظ تر میم پورې راورسول، یعنی میم لفظ موږ په شپاړسمه برخه کې تمرین کوي. اوس چې اوولسمه برخه ده موږ ه او کاف لفظ تمرینوو. ه موږ په تیر برخه کې تمرین کړی ده چې هغه داسې ګردی ه وه. اوس دوسترګې ه چې د یو بل لفظ سره مشلول کیږي دا تمرینوو. او بل کاف لفظ دی، دا کاف لفظ هم موږ په تیر برخه کې تمرین کړی دی، خو دا کاف لفظ د تیر کاف څخه یو څه بیل دی، یعنی شکل یو څه جلا دی. نور په دې خاطر موږ یو واره بیا تمرینوو. نور نو دا لړۍ تکمیل ده او یوازې به د جملو برخه پاتې چې په هغه برخه کې بیا موږ الفاظ جلا جلا نه لیکو، په هغه کې بیا موږ الفاظ سره مشلو، مکمل الفاظ لیکو. نو خدای دې وکړي چې تاسو خسته سوي نه یاست. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې برخه کې موږ ه لفظ تمرینوو چې ه دوه سترګې ه ده له الف سره را شروع کو، یعنی ه له الف سره مشلو. اول سره کمی لیکو. کلم دلته داسې ږدو پر د کرسي پر سر باندې لکه دال چې لیکو داسې یعنی هی مو څنګه ولیکل، دلته کلم داسې ږدو. داسې یو واره بیا لیکم. داسې هی او الف سو یو واره بیا ولیکم. هی او الف. هی او الف په یو ور بیا ولیکم. هی او الف. اوس به هی او تی ولیکو. هی او تی. هی او تی مو څنګه ولیکل، دلته کلم ږدو داسې. اوس تی لفظ خو موږ تمرین کړی دی په تیرو برخو کې. اوس یوازې موږ ه تمرینوو دلته. ه او تی سو. اوس به ه او جیم ولیکو. ه او جیم هم داسې لیکل کېږي. ه خو یې نه هغسې ده لکه ه داسې لیکو. داسې اوس دلته جیم ورپورې مشلو. جیم داسې، یعنی اول ه داسې لیکو. اوس دلته جیم. ه او جیم سو. اوس بیا وار بیا ولیکم. ه او جیم. ه او جیم سو.
اوس به ه او جیم بیا یو بل ډول هم لیکل چې تر کرسي یو څه لوړ دا ه به را شروع کوو یعنې دلته ه داسې لیکو بیا داسې راځو څنګه ه داسې دلته لیکو لوړه داسې بیرته داسې ځو دغه برخه د بل جیم سره برابر ده یوازې دغه لوړه د ه لوړه لیکل کیږي ه او جیم دا به یو بیا ولیکم داسې ه او جیم اوس به ه او دال ولیکو داسې ه لیکو دلته دال ورپورې موږ کړو یعنې څنګه مو ولیکل ه دلته لیکو داسې راځو بیا لوړ پورته کړو ه لیکو بیا دلته دال ه او دال سو ه او دال مو ولیکل اوس به ه او ری ولیکو ه او ری به څنګه ولیکو دلته به داسې ه را شروع کو لکه د نور الفاظو دا چې ملیکي یوازې به دلته داسې ځو ه به بیا ولیکم تر دې ځای پورې اوس ری ده ه او ری سوه ه او ری به یو وار بیا ولیکم دلته داسې ه او ری سوه یو وار بیا ه او ری سوه بیا زی و ژ و دا ټوله بیا سره برابر دي ټکي یوازې فرق لري اوس به ه و ری یو بل ډول هم ولیکو یعنې دا به دلته ه داسې ولیکو داسې راځو دا بیا داسې ری ده دا هم په پښتو کې کارول کیږي دا ری ده ه و ری اوس به ه او سین ولیکو ه هغسې ده لکه د نور الفاظو ده یوازې دلته سین دي کوشش باید وشي چې دا د سین غاښونه ډېر نازک وي د سین غاښونه موږ څنګه نازک راوستلی سو چې قلم سست ونیسو هغه باریک راځي نازک راځي یعنې اوس موږ دلته ه لیکو ه او سین سو ه او سین به یو وار بیا ولیکم ه او سین ه او سین داسې هم لیکای سو داسې هم لیکای سو ه او سین ه او سین سو اوس به ه او سواد به ولیکو ه او سواد به څنګه لیکو دا ه به داسې پورته کوو نو سیده
یعنې هی چې مو دلته ولیکل داسې راځو سوا د دې خوا شروع کړو داسې سواد هی او سواد یو وار بیا ولیکم هی او سواد هی او سواد شو کوشش باید وشي چې د سواد دغه ځای دغه برخه نری راسي کني بیا بد معلومیږي زه بیا یو وار بیا ولیکم چې ښه تمرین سي دغه برخه چې ما شول دغه ځای هی او سواد شو هی او سواد داسې لیکل شو هی او سواد شو هی او سواد ته ورته ده دلته موږ داسې هی را شروع کړو ده لکه سواد چې لیکو دا هم دغسې ده څنګه مو ولیکل هی سوه هی او توا سوه هی او توا به ځای وار بیا ولیکم چې ښه تمرین سي هی او توا سوه داسې بیا داسې هي او توا اوس به هي او عین ولیکو اوس به هي او عین ولیکو نو اول به هي داسې داسې راځو یعنې یو وار بیا د سره سم داسې بیا داسې لوړ پورته کړو داسې څنګه یو وار بیا ولیکم داسې هي او عین سو هي او عین به یو وار بیا دا ولیکم هي او عین سو هي او فی به ولیکو داسې دلته بیا د فی سر ورکو د فی دغه برخه د بی سره برابره ده یوازې د سر کې فرق دی داسې موږ لیکو هي او فی سو یو وار بیا ولیکم هي او فی سو اوس به هي او قاف ولیکو
ه او قاف داسې اوس دلته قاف قاف ه او قاف موږ څه رقم ولیکئ ه داسې لیکو داسې اوس قاف ه او قاف یو وار بیا ولیکم ه او قاف ه او قاف داسې لیکای شو ه او قاف یو وار بیا ولیکم ه قاف اوس به ه او کاف ولیکو ه او کاف ه او قاف مشترکه ولیکي دلته کلم ژدو داسې داسې اوس دلته قاف ه او قاف سو ه او قاف بیا لیکم یعنی دا ه چې موږ لیکو اول حرکت یې داسې دی داسې بیا د دې ځای څخه داسې ځو داسې بیا دلته داسې راڅرخو خو دا ځای یې څه باید پنډ راسي دغه ځای نه دی دغه ځای باید څه پنډ راسي داسې داسې بیا ور بیا لیکم ه او قاف سو ه او قاف داسې لیکای شو چې ه مو داسې ولیکل ه او قاف داسې لیکل اوس به ه او کاف ولیکو یعنی ه خو یې غسې د فرق نه لري یوازې څنګه مو ولیکئ ه خو داسې لیکو ه مو څه رقم ولیکل ه خو نو داسې مو کړه بیا مو کاف د دې ځای څخه داسې پوره کلم ور شروع کړي داسې کوږالو بیا بیرته پر دې ځای باندې په نیم کلم داسې راځو د دغه ځای څخه را جلا کوو په نیم کلم دلته یې کشوکۍ ورکوو او همځای ورکوو دلته دا کشوکۍ داسې شروع کوو صحیح شو اوس یو وار بیا دا لفظ لیکم داسې اوس د دې ځای څخه ه او کاف سو ه او کاف داسې هم لیکای شو چې ه مو کله ولیکل
داسې یعنی دا کشوکی نه لري د دې دغه ځای نازک دی او داسې کوږ نه دی سیده دی داسې ځینې وخت یې داسې هم کولی شو چې لږې ده کله مو هې ولیکل داسې د لامې دغه ځای ور داسې کړو دا د ښایست دپاره ځینې وخت ښه معلومیږي اوس به هې او لام ولیکو هې او لام به داسې ولیکو لکه کاف چې ولیکئ بیا د دې ځای څخه داسې په نیم قلم داسې راځو دلته لام دی داسې هې او لام څنګه ولیکل یو وارې بیا لیکم دا دی داسې هې او لام شو هې او میم به ولیکو هې او میم داسې لیکو داسې یعنی د دې ځای څخه هې ده داسې بیا دلته داسې دا د دې سره موښلو داسې یو دانې داسې پورته کړو چې میم جوړ شي یعنی دا مو څنګه ولیکل داسې هې او میم شو هې او میم هې او میم بل ډول هم لیکای شو یعنی داسې چې هې ولیکل داسې لوړ ځو بیرته داسې په نیم قلم داسې هم لیکای شو اوس به دغه بل ډول هم ولیکم داسې داسې هم لیکای شو یو بل ډول هم لیکای شو هغه داسې ده چې هې د لوړ ځای څخه را شروع کړو یعنې د بلې د کرسي څخه ښه لوړ داسې هې را شروع کړو داسې راسو بیا دلته داسې دا مو څنګه ولیکل هې به دلته شروع کړو داسې لوړه داسې داسې اوس به هې او نون ولیکو داسې هې او نون شو هې او نون څنګه ولیکل هې خو نو داسې ده لکه د نور الفاظ ده یوازې دلته راځو داسې دلته نون دی هې او نون شو هې او نون داسې هم لیکای شو که ځای ډېر ولرو هې او نون شو هې او نون هې او واو به ولیکو هې خو یې نو هغسې ده هې او واو شو هې او واو مو څنګه ولیکل داسې هې او واو شو یو وارې بیا لیکم هې او واو اوس به هې او هې ولیکو داسې لکه هې او الف چې لیکو خو دا یې لږ پورته نه دی ډېر یعنې کښته دی داسې
داسې بیا داسې څنګه یو بیا لیکم هی او هی سو اوس به هی او لام الف ولیکو داسې بیا د دې داسې په نیم کلم پر دا ځای فشار کوو د دې ځای څخه الف شروع کوو په نیم کلم بیا دا ځای بیرته داسې شاته راولو یعنې دا مو څنګه ولیکئ داسې داسې بیا الف ورکوو دغه هی او لام الف داسې هم لیکای سو داسې چې رالو بیرته شاته ځو داسې داسې لیکو اوس به هی او یې ولیکو هی او یې سوه هی او یې مو څنګه ولیکل هی او یې دلته یو وار بیا ولیکم بیا هی او یې ته که چیرې موږ لیکیداره یې ورکو هغه داسې کو هی او یې اوس به هی او یې داسې ولیکو داسې لیکای سو هی او یې سو هی او کاف ولیکو داسې راځو هی او کاف هي أكاس له تاسو څخه هیله کیږي چې افغان ری چینل سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب ترڅنګ د زنګوله بټن هم کښېکاږئ په دې سره به تاسو ته د افغان ری هر نوې ویډیو په ایمیل کې په ډېره اسانۍ دررسیږي